کابل د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال. السلام علیکم، زه منظور احمد پوپل. دا وخت تاسو ګورئ ورلد هیسټري د نړۍ تاریخ. کابل ښار چې د افغانستان د پورتمینو او تاریخي ښارونو له جملې څخه ګڼل کیږي. د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان د واکمنیو پر مهال د نړۍ د پورتمینو او پرمختللو ښارونو او پلازمینو څخه ګڼل کیږي چې تر ډیره حده یې په سیمه کې ساري نه لیدل کېدل. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال کابل د سیلانیانو د پام وړ ګرځېدی او زیاتره بهرني سیلانیان به د کابل او د افغانستان د نورو سیمو د سیل او سیاحت د پاره راکلل. د سیلانیانو د لا هوساینې د پاره په کابل کې د انټرکانټینټل هوټل جوړېدل او د جرمني هیواد سره د سلو افغان ټور بسونو د قرارداد لاسلیک چې سیلانیان به یې د یو ځای څخه بل ځای ته وړل. دا هغه څه وه چې د سیلانیانو پام یې نور هم ځان ته راړولی و. په دې ویډیو کې ما د کابل ښار هغه عکسونه چې زیاتره بهرني سیلانیان اخیستی دي راټول کړي دي. دا نو د سور ترکوتتا د روسانو تر یرغل او تر کورنیو جګړو مخکې د افغانستان د آرامۍ د هوساینې او پرمختګ وختونه وه چې یادونه او خاطرې یې افغانان هیڅ کله نسي هیرولی.